بسم الله الرحمن الرحیم. اتم فصل Conservation of Energy، د انرژي تحفظ. د اتم فصل تر دغه دوهمې حصې پورې موږ او تاسو وویله. اوس به راسو دوهمې حصې ته Isolated System یا ځانګړی سیستم. په یو ځانګړي سیستم کښې انرژي موږ او تاسو څنګه محاسبه کولی سو. که چیرې یو سیستم په نظر کې ونیسو، داسې سیستم چې د مځکې او کتاب څخه تشکیل وي، دې ته بوک ارث سیستم ویل کېږي، یا د کتاب او د مځکې سیستم. اوس که چیرې کتاب موږ او تاسو دلې نیولی وي، نو خو دا معنا لري چې دی د سکون په حال کښې دی. که کتاب پرېږدو لکه ویم، نو خو د مځکې جاذبې قوه پر کتاب قوه واردوي او ځان خواته یې راکشوي. د مځکې د لوري پر ده باندې وارده قوه ضرب د ده تغیر مکان عبارت له کار څخه سو، یعنی دا کار په داخل د سیستم کښې اجرا سو. د ګریویټیشن یا د جاذبې د خوا څخه پر نوموړي فزیک کتاب باندې کار اجرا کېږي او دی ځان خواته په حرکت کښې راولي. دا سور ویکتور د موشن یا د حرکت په معنا دی چې کتاب دلته حرکت پیل کړی دی. کله چې دی حرکت پیل کوي، نو خو د وای آی نقطې څخه، یعنی د انیشیل پوینټ چې دی د وای پر محور باندې لري، د هغه څخه کرار په حرکت شروع کوي د مځکې خواته رانږدې کېږي. که چیرې زموږ او ستاسو مطلوبه نقطه د وای اف د ارتفاع په اندازه وي، یعنی فاینل ډسټنس وي یا فاینل تغیر مکان وي د وای پر محور باندې، همدغه نقطه کښې وي، نو خو دا معنا لري چې د وای آی په نقطه کښې په دې ارتفاع کښې فزیک کتاب درلودونکی د پوتنشل انرژي و، او چون د سکون په حال کښې و، بنان حرکي انرژي نه درلوده. وخت چې موږ او تاسو پرېښودی، په حرکت یې پیل وکړي او حرکت یې هم اضافه کېدی، تعجیلي حرکت و. نو په دې ځای کې کله چې د وای اف و نقطې ته را رسېدی، درلودونکی د حرکي انرژي و، یعنی د ده د پوتنشل انرژي یو څه تبدیله سول په حرکي انرژي باندې، چون سرعت یې پیدا کړ. اوس موږ او تاسو د کتاب او مځکه یو ایسولیټډ سیستم په نظر کې نیولی، یو ځانګړی سیستم. د کتاب او مځکې ترمنځ قوه د دوی داخلي قوه وه چې عمل یې باندې کوي. نو په ایسولیټډ سیستم کښې خو زموږ او ستاسو ادعا دا وه چې د حرکي انرژي مجموعه، تفاضل د حرکي انرژي جمع تفاضل د پوتنشل انرژي مساوي په صفر کېږي. یعنې دا معنا لري چې حرکي انرژي اخرنۍ او حرکي انرژي لومړنۍ د هغو دواړو تفاضل جمع پوتنشلي انرژي اخر منفي لومړنۍ پوتنشل انرژي مساوي باید په صفر سره شي. او همدغه ته موږ او تاسو میخانیکي انرژي وایو، یعنی حرکي انرژي مجموعه د پوتنشل انرژي څخه عبارت د سیستم د میخانیکي انرژي څخه ده. تغیر د میخانیکي انرژي مساوي په صفر دی، یوازې او یوازې په ایسولیټډ سیستم کښې. په ځانګړي سیستم کښې میخانیکي انرژي تفاضل یا تفاوت یا هم دلتا یا مساوي په صفر کېږي. نو دا معنا لري چې د حرکي او پوتنشلي انرژي یو بل ته سره اوړي را اوړي، ولی اضافي حرکي انرژي په دې کښې په وجود نه راځي، یا هم اضافي پوتنشل انرژي په دې کښې په وجود نه راځي، لیکن د دواړو تفاوت یې مساوي په صفر کېږي. اوس که چیرې دې رابطې ته انکشاف ورکړو، چون تفاضل د حرکي انرژي وه، تفاضل د حرکي انرژي یعنی اخرنۍ حرکي انرژي منفي اولی حرکي انرژي، او تفاضل د پوتنشل انرژي خو هم اخرنۍ پوتنشل انرژي منفي لومړنۍ پوتنشل انرژي راځي. هغه دغه دواړه به سره ولیکو، یعنی تفاضل د حرکي انرژي مساوي کېږي اخرنۍ حرکي انرژي منفي اولنۍ حرکي انرژي انیشیل کینیټیک انرژي. او دا مو هم ویلي وه چې تفاوت د پوتنشل انرژي مساوي کېږي اخرنۍ پوتنشل انرژي منفي اولنۍ پوتنشل انرژي، چون دواړه خواوې په منفي کې ضرب کړي دي، نو بناً هغه اخرنۍ پوتنشل انرژي منفي او لومړنۍ پوتنشل انرژي مثبت دلته راځي. او اوس کله چې دغه قیمتونه په دې رابطه کې وضع کړو چې دلتا کې جمع دلتا یو مساوي په صفر کېږي، یعنې کې اف منفي کې آی او په دا بل یوه کې یو اف منفي یو آی وضع کړو مساوي په صفر، هغه لومړنۍ حرکي انرژي او لومړنۍ پوتنشل انرژي چې د مساوات چپه طرف ته واقع دي او منفي علامت لرونکي دي، هغه به راسته طرف ته مساوات ته راواړوو.
نو د دې منفي علامه به هم په مثبت بدلې شي. چپه طرف ته به اخرنۍ حرکي انرژي او اخرنۍ پوتنشل انرژي پاتې شي او راسته طرف ته به لومړنۍ پوتنشل انرژي او لومړنۍ حرکي انرژي پاتې شي. لکه دلته ښه واضح ښکاره کېږي، حرکي انرژي اخرنۍ، پوتنشل انرژي هم اخرنۍ د مساوات چپه طرف ته پاتې شوې، راسته طرف ته مو دغه لومړنۍ حرکي او لومړنۍ پوتنشل انرژي را واړوله. د هر یو پر ځای به خپل قیمتونه وضع کړو. KF یعنی کینیټیک انرژي هغه هم فاینل، UF فاینل پوتنشل انرژي، KI انیشل کینیټیک انرژي، UI انیشل پوتنشل انرژي. اوس د هر یو لپاره به خپل قیمتونه وضع کړو. اخرنۍ حرکي انرژي چون هغه حرکي انرژي ده چې په اخرنۍ سرعت کې جسم لري. اخرنۍ پوتنشل انرژي هغه پوتنشل انرژي ده چې په اخرنۍ موقعیت کې یا په اخرنۍ کنفیګریشن کې جسم لري. لومړنۍ حرکي انرژي هغه حرکي انرژي وه چې جسم یې په هغه اولني سرعت کې لري. دا هر یو به دلته قیمتونه وضع کړو، موږ او تاسو ته به اخر دغه کې فارمول په لاس راکړي. په یو آیسولیټډ سیستم کې، په یو ځانګړي سیستم کې د انرژي په اخر کې چې څومره مقدار انرژي وي مساوي کېږي په هغومره انرژي سره چې اول سره موجوده وه. د دې اړوند یو کویز یې راکړی دی. په دې کویز کې وایي که چیرې یو ډبره د M کتلې لرونکی وي او د H په ارتفاع سره راوغورځول سي، پرتاب سي، دا معنا لري چې د حرکي انرژي درلودونکې ده. وخت چې دا ډبره موږ او تاسې پرتابوو د یو ارتفاع څخه، چون کتله لرونکې ده، دا کتله ضربې د ده سرعت مربع تقسیم پر 2 عبارت د حرکي انرژي څخه سول. اوس که چیرې د هغه ډبره وایي تاسې راواخلئ 2 چنده کړئ، یعنې د مخه یې کتله فرضاً 1 کیلوګرام وه، اوس یې کتله 2 کیلوګرامه سول. د عین ټاکلې ارتفاع څخه وخت چې موږ او تاسو د ډبره پرتابوو، what is its kinetic energy؟ د ده حرکي انرژي به څو وي؟ نظر هغه ټاکلې نقطې ته چې رسیږي. اول twice that of rock، 2 چنده به وي نظر بل ډبرې ته. 4 times of the rock، 4 چنده به وي. C the same as that of the first rock، عین شان به وي لکه څنګه په اول ډبرې دا چې وه. half as much، نیمۍ به وي. impossible to determine، ناممکنه ده چې محاسبه یې کړو. کم یو به په دې کې وایي صحیح. نو خو معلومه خبره ده چون ارتفاع ثابته وه، دواړه د عین ارتفاع څخه پرتاب شولې. یوه ډبره چې ټاکلې نقطې ته رسیږي درلودونکې د 1 نوع حرکي انرژي ده، بله ډبره چون 2 چنده ده چې هماغه ټاکلې ارتفاع ته رسیږي د پرتاب په حالت کې درلودونکې د 2 چنده حرکي انرژي ده. ولې چې د حرکي انرژي تړاو د کتلې سره په 1 چند کې وو، نو که چیرې کتله 2 چنده کېږي حرکي انرژي هم سره 2 چنده کېږي. په دریم کویز کې راته وایي که چیرې 3 ډبرې چې د عین کتلې لرونکې دي د یو بلډینګ د سر څخه پرتاب سي، داسې پرتاب سي چې لومړنۍ ډبره د افق سره موازي، دویمه ډبره د افق څخه په یو زاویه لوړې خواته پرتاب او دریمه ډبره د افق څخه په یو زاویه لاندې خواته پرتاب سي. ټولو ډبرو ته په عین ډول لومړنی سرعت ورکول شوی دی. که چیرې د هوا د مقاومت څخه صرف نظر وکړو، دا 3 سره ډبرې چې مځکې ته رسیږي، خاصه مځکې ته د رسیدو په نقطه کې به سرعتونه څومره وي؟ آیا یو د بل څه به توپیر ولري که به سره مساوي وي؟ معلومه خبره ده وخت چې جسم ته لومړنی سرعت په عین اندازه ورکول سو او د عین نقطې څخه پرتاب سو، ولو که هغه د افق سره موازي ځي که د افق سره په یو زاویه باندې ځي، وخت چې هغه ټاکلې نقطې ته سره رسیږي په هغه نقطه کې سرعتونه ټول سره یو شان دي. نو د دې په جواب کې موږ تاسو لیکو چې لومړنی سرعت د دوهمي سرعت او د دریمي سرعت سره مساوي کیږي. یا د دریم کویز لپاره لیکو چې V1 مساوي په V2 مساوي په V3 سره دی. سوراسو یو بل مثال ته ball in free fall، یو ګین په سقوط آزاد کې. په دې سوال کې څه راته وایي؟ A ball of mass m is dropped from a height h above the ground as shown in figure. یو ګین چې د m کتله لري د h ارتفاع څخه، دا ارتفاع د مځکې څخه د h په اندازه ده، دی پرتابیږي لکه د دې انځور مطابق. A جز neglecting air resistance، که د هوا د مقاومت څخه صرف نظر وکړو، determine the speed of the ball، د دې ګین سرعت پیدا کوي. when it is at height y above the ground،
کله چې دا ګین د مځکې څخه د وای په اندازه باندې لیرې شي، دی د اچ په اندازه لیرې دی، وخت چې دی په حرکت باندې راغلی چې د وای و نقطې ته رسیږي، یعنی فرض مثال دی دلته 2 متره ارتفاع لري، کله چې 1 متره ارتفاع ته راورسېدی په دغه صورت کې وای تاسو سپیډ یعنی هغه ولاسټي یا سپیډ یا چټکتیا یې لاسته راوړئ. choose the system as the ball and the earth. په داسې حال کې چې دغه ګین او مځکه مکمل یو سیستم په نظر کې ونیسئ. دې ته ویل کېږي بال ارث سیستم، د ګین او د مځکې یو سیستم. ښه، چون دا دواړه په یو سیستم په نظر کې نیوئ، نو اوس د دې د حل لپاره موږ او تاسو باید لومړی د دې څخه کار واخلو چې دا یو ایسولیټډ سیستم شو، یعنی ځانګړی سیستم شو. ګین دی او مځکه ده، بل شی په نظر کې نه دی نیولی. دا قوه چې په ګین واردېږي او ګین ته حرکت ورکوي دا خو د مځکې قوه ده او مځکه خود یې شامل په سیستم کې ده. او په چی شي باندې قوه واردوي؟ په ګین باندې قوه واردوي، نو ګین هم شامل په سیستم کې شو، نو ځکه د دې دواړو مجموعه عبارت د ایسولیټډ یا ځانګړي سیستم څخه شول. د ځانګړي سیستم لپاره زموږ او ستاسو فارمول دا و چې تفاوت د حرکي انرژي او تفاوت د جاذبوي پوتنشل انرژي مساوي په صفر کېږي. چون دغه د فارمول د په اثبات رسوي چې دغه سیستم ځانګړی سیستم دی. نو همدغه فارمول اوس پر ځای قیمتونه یې واسکو. دلته کې چون تفاضل د حرکي انرژي دی، یعنی اخرنۍ حرکي انرژي منفي اولنۍ حرکي انرژي، جمع تفاضل د پوتنشل انرژي یعنی اخرنۍ پوتنشل انرژي منفي لومړنۍ پوتنشل انرژي. دا جسم چون په اولنی موقعیت کې وو، یعنی دا معنا لري چې د لومړنۍ ارتفاع خو د اچ په اندازه وه او اولنۍ پوتنشل انرژي خو نو هم مساوي کېږي د جسم وزن ضرب هغه ارتفاع چې لري، ارتفاع دلته اچ او د حرکي انرژي د دې دلته صفر وه، چون سرعت یې دلته نه درلودی. جسم د سکون د حال څخه په حرکت پیل وکړي، یا په بل عبارت وی آی انیشل ولاسټي صفر وه. د سور وکتور دا معنا لري چې د جسم اوس فی الحال د حرکت په حال کې دی او همدغه فاینل ولاسټي موقعیت شو. وخت چې د وای ارتفاع ته رارسیږي، په دغه ځای کې ما او ته د مطالعه کوو، مشاهده کوو، همدغه د مطالعه پوینټ د موږ او تاسو فاینل ولاسټي وایو. انو په دې ځای کې د پوتنشل انرژي خو نو د جسم وزن ضرب د هغې ارتفاع په اندازه دی چې د وای دی، ام جی وای شو. او حرکي انرژي عبارت ده یو پر دوه کتله ضربې همدغه سرعت چې په دې نقطه کې لري هغه اخرنۍ سرعت دی. د هغه قیمتونه به ټول دلته وضع کړو. نو اوس معادله صرف وی اف ته پیدا کوو. وی اف ته چې پیدا کوي ام جی وای او ام جی اچ به د مساوات د بلې خوا ته راوړو. اچ به مثبت سي، وای به منفي سي. اچ دا د مثبت سو، وای منفي سو. په دواړو کې ام ام سته، دلته هم ام سته. ټول خو به پر کتلې وویشو، یو دمې به د کتلو څخه ځان خلاص کو او دواړه خو په دوه کې ضرب کو، یوازې بل ته اخرنۍ سرعت مربع پاتې سي د مساوات چپه طرف او راسته طرف. چون موږ او تاسو په دوه کې ضرب کړی دی، ادا یې 2 ضرب جی، جی مشترک پکې ونیول په دغه دواړو کې ضرب اچ منفي وای کېږي. دواړه خو به تحت جذر کو، اخرنۍ سرعت مساوي کېږي په دغه فارمول سره. د دې فارمول په واسطه موږ او تاسو کولای شو اخرنۍ سرعت نظر د وای او ارتفاع ته لاسته راوړو. دا خو د ا جز وو، هغه جز چې موږ تاسو ته ویلي وو choose the system as the ball and the earth. دا ګین او د مځکه مکمل یو سیستم په نظر کې ونیسئ. اوس به راسو د بي وجوز ته. بي کې څه شی راته وایي؟ د بي په جز کې عین سوال دی، صرف راته وایي find the speed of the ball again at height y. بیا د ګین یا د توپ سرعت لاسته راوړي د وای په ارتفاع کې په عین ډول by choosing the ball as the system. اوس نو دا ځل دا ګین یا توپ صرف یو سیستم په نظر کې ونیسئ. وخت چې دا یوازې ګین موږ او تاسو یو سیستم په نظر کې نیسو، نو خو د ګین شاوخوا چې هر شی واقع وي هغه د انوایرنمنټ شو. که په ګین کې هر نوع تغیر منځته راځي د باندې انوایرنمنټ له خوا څخه، نو دا معنا لري چې دا د ګین سیستم ایسولیټډ نه دی، نن ایسولیټډ دی. چون د اطرافو د خوا د انوایرنمنټ د خوا پر د باندې قوه واردېږي، تغیر مکان ورکوي او هغه عبارت د جسم د کار څخه دی چې دا کار خپله په ده کښې یو نوع حرکي انرژي منځته راوړي. اوس خو نو مځکه پر د باندې قوه واردوي او ځان خواته یې راکشوي، نو مځکه خو نظر بال ته، نظر ګین ته انوایرنمنټ سو، چاپېریال سو،
خو د چاپېریال لخوا قوه په وارده سوله ورکه شوې نو خو معنا یعنې حرکي انرژي ور متزاید کړل. نو د نن آیسولیټډ سیستم دپاره موږ او تاسې داسې درلودی چې تغیر د حرکي انرژي مساوي کېږي په کار باندې او خو دا جسم دلته په حرکت کښې دی او چې په حرکت کښې دی معنا حرکي انرژي لري دا یې حرکي انرژي او قوه خو د ګراویټیشنل فورس په واسطه په اجرا کېږي او تغیر مکان ورکوي خو قوه ضرب تغیر مکان خو عبارت د کار څه شو دا یې کار او اوس چون تفاضل د حرکي انرژي دی یعنې اخرنۍ حرکي انرژي منفي اولنۍ خو چون دلته دی د سکون په حال کښې دی نو کینیټیک انرژي یې صفر ده په د اول سر کې په اخر کښې یې لري مساوي کېږي په قوه دلته د ځمکې جاذبې قوه ده چې عمل پکې وي هغه ته اف جي لیکو ګراویټیشنل فورس ضربې څومره تغیر مکان ورکوي د دلته ار په اندازه سره یا په بل عبارت د اچ منفي وای په اندازه سره قوه به لیکو اچ منفي وای د جسم وزن ضربې اچ منفي وای لیکو. دلته دوی صرف د منفي علامې ځکه ورکړي دي چې د جسم وزن لاندې خواته موجه دی یا په بل عبارت د جاذبې د خوا چې پر ده کومه قوه واردېږي د هغه وکتور لاندې خواته دی نو ځکه یې د اف جي دپاره منفي ام جي لیکلی دی یعنې د وای پر بود باندې لاندې خواته په حرکت کښې دی ضرب دلتا وای دلتا وای هم کم دلتا وای دی چې د تغیر مکان ورکوي نو خو وای منفي اچ دی البته په منفي کښې دلته منفي پکښې ضرب ده چې بیرته عبارت د خود اچ منفي وای څخه راځي او خو د دغه ځای څخه هم چون دلته اخرنۍ سرعت پاته دی دواړه خو په دوه کښې ضربوو پر ام یې ویشو او ام و ام به اختصار سي په دوه کښې به یې ضرب کړو دا شی به لاسته راکړي عین د تیر فارمول په اساس باندې دغه فارمول په شان باندې سو د ا جز او بي جز موږ او تاسو ته دواړه عین فارمول په لاس راکړي که یوازې ګن یا توپ موږ او تاسو یو سیستم په نظر کې ونیسو او یا د ځمکې سره یو ځای یو سیستم په نظر کې ونیسو نهایي سرعت وایي نظر همدغه فارمول ته لاسته راسي دا معنا لري چې هر شی یو سیستم نیسي په حقیقت کښې د ده په هغه وضعیت کې فعلي وضعیت کې چې کوم قرار لري په هغه کښې تغیر نه راځي